بسم الله الرحمن الرحیم. نن له یو بل نوي تخنیک سره تاسو ته راغلی یم. موضوع مو دا څنګه کولی شو د کمپیوټر پاسورډ داسې تغیر کړو چې مخکینی پاسورډ ونه غواړي. د دې چال به نن درښیم. که چیرې زموږ دا چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، تاسو یې حتما سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل ایکن هم کښېکاږئ چې تر څو زموږ له نوي ویډیو څخه خبر شي. ښه راځم. د دې تخنیک لپاره تاسو څه کول پکار دي؟ رابسئ په کمپیوټر به رایټ کلیک وکړئ، په دې کې به منیج ووهئ. کله چې تاسې په کمپیوټر باندې رایټ کلیک وکړئ او منیج هم ووهم، نو دغه کې به تاسې لوکل یوزر اینډ ګروپس باندې به کلیک کوئ. بیا به داسې صفحه تاسو ته راشي، دې کې به یوزر ووهئ. د کم پاسورډ چې غواړئ، د کم یوزر پاسورډ چې غواړئ تغیر کړئ، په رایټ کلیک به ووهئ، سیټ پاسورډ به ووهئ، دا به کلیک کړئ. دې کې تاسو نه نیو پاسورډ او کنفرم پاسورډ غواړي. نیو پاسورډ، کنفرم پاسورډ. مخکینی پاسورډ هېڅ تاسو نه غواړي. دلته به تاسې نوی پاسورډ ولیکئ، بیا ورپسې کنفرم به یې کوئ، یعنې تایید به یې کوئ. مثلا دلته تاسې 1 2 3 ولیکئ، دلته به هم 1 2 3 لیکئ تایید لپاره. بیا به چې ووهئ اوکې ووایئ، نو تاسې پاسورډ څه کېږي؟ تغیرېږي. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي او ویډیو مو خوښه شوې. که ویډیو مو خوښه شوې وي، حتما ویډیو در سره لایک